دا کهانی د یو ډېر غریب ماشوم چې د به کباړ خرڅولو، خو د له خدای پاک د ساینسدانانو او د فلسفیانو په شان تیز ذهن ورکړی و. خو د ده مور پلار په بده باندې کباړ راغونډولو او یو ورځ د دې غریب کباړي ماشوم زړه صبر نه شو او سکول ته رالو او کلاس ته ډایرکټ رادن نه شولو چې مخامخ په بورډ باندې د الجبرې یو ډېر مشکل سوال لیکلی شوی و. دې چې کله کلاس ته رادن نه شو نو بورډ طرف ته یې ورمنډه کړلې او سر ته یې ویلې چې سر دا سوال زه حل کولی شم. بیا چې کله استاد د ده هولیې ته وکتل نو دا یو کباړي ماشوم و، د سره په لاس کې د کباړ بوری وه. په دغه ټیم کې پرنسپل هم ولاړو. پرنسپل ورته وویلې که چېرته تا دا سوال حل که نو زه به تاله په انعام کې 50 لکه روپۍ در کوم او په تا باندې به ټول عمر فری تعلیم کوم. د دې کهانۍ شروعات دا غځای نه کېږي چې یو ورځ سحر ټیم و، نور په راختو و. د خاریې چې کوم د ټولو نه غټ سکول و د هغې دروازه کولو وه. دا یو داسې سکول و چې په دې کې به د غټو غټو خلکو بچو سبقونه ویلې. د سکول مخې ته غټ غټ ګاډي رالل، د سکول په ګیټ به ودرېدل او د مالدار خلکو بچي به د ګاډي نه راکوز شول چې دې سره نوې نوې ګران ګران بیګونه و، خشته صفا یونیفام یې اچولی و، خشته صفا بوټان یې اچولی و او دا ټول د سکول طرف ته را روان و. خو دغه سکول نه لږه شان فاصله کې یو غټ شان ډیران و چې په دغه ډیران یو رکوټې شان ماشوم ولاړ و چې د ده نوم عمر و، چې دا یو د 14 کالو رکوټې ماشوم و چې د ده په لاس کې یو شلېدلې بورۍ وه او په خپو کې زړې شان چپلې وې او کپړې یې شلېدلې وې او ویښته یې داسې وو لکه چې په میاشتو میاشتو یې ږمنځ کړي نه وي. عمر به کباړ راغونډولو، د پلاستیک بوتلې، سیخان او چا چې به کتابونه لړه کړي وو دغه کتابونه دا ټول به یې راغونډول. خو نن د کباړ ته کم کتل او دغه خوا کې چې کم سکول و د دې کړکو ته به یې بار بار او ډېر ډېر کتل او دغه سکول نه چې کم اوازونه راتلل دا په ده باندې ډېر ښه لګېدل چې په کلاس کې دننه استاد لګیا و ماشومانو ته یې سبق خولو او د ماشومانو شور. عمر کله هم په خپله زندګۍ کې سکول ته نه وتلې او د ده پلار به رشکه چلوله او مور به یې د نورو خلکو په کورونو کې کارونه کول او 2 ټیمه روټۍ ګټل د دې دپاره غټه خبره وه او دوی سره د سبق ویلو پیسې نه وې او د ده مور پلار هم د سبق خلاف و. خو د عمر طبیعت بدل و، ده چې به کله هم په کباړ کې کتابونه وموندل نو ده به دغه کتابونه خرڅول نه، دغه کتابونه به یې ځان سره ایښول او یو زوړ شان چا کې پیدا کړی و. په دیوالونو به لګیا و، سوالونه به یې حل کول او ده له خدای پاک دومره تیز دماغ ورکړي وو. په لارو چې به کوم ګاډي تېرېدل د هغې نمبرو ته چې به یې وکتل نو په میاشتو میاشتو به ده ته بیا دغه نمبر یې یادې وې او د دوکانونو په بورډونو باندې چې به څه لیکلي شوي وو چې ده به هغې ته یو ځل وکتل نو په میاشتو میاشتو به ده ته یاد پاتې وو او د ده سبق سره ډېر زیات شوق و. یو ورځ دی د سکول مخې ته ولاړو چې په دې کې د سکول د دننه نه تیز اواز رالو. استاد وویلې چې دا دومره مشکل سوال دی چې په پوره ښار کې ګیر چاپېره سکولونو کې دا څوک هم نشي حل کولی. چې دا و د دې سکول پرنسپل، د ده نوم و خالد کمال چې دی د غصه په وجه باندې په ټول سکول کې مشهور و. عمر ډایرکټ د سکول ته رادن نه شولو چې په دې کلاس کې د 12 الجبره پړاوېدله چې په بورډ باندې یو غټ اوږد د الجبرې سوال لیکلی شوی و او دا سوال واقعي دومره ډېر مشکله و چې حل کول خو بیا له خبره، صرف په پړاوولو کې به هم 15 منټه لګېدل. په دې کې یو مس مخې ته راله او ویلې سر دا سوال خو د یونیورسټۍ د لیول دی او دا خو د 12 ماشومان دي به دا حل نه کړی شي. پرنسپل وویلې چې په دې کلاس کې که څوک ځان ته تکړه وي نو هغه به د دې سوال حل روباسي او چې چا دا سوال حل کو زه به هغه ماشوم له د خپل طرفه 50 لکه روپۍ انعام ورکوم. ګیر چاپېره په کلاس کې خاموشي شوله. عمر ډېر زیات حیرانه شولو ځکه چې د دپاره 50 لک روپۍ ډېره غټه خبره وه او د ځان سره ویلې چې دا 50 لک روپۍ خو زما ټوله زندګي بدلولی شي. خو د دې نه هم زیات د ده دا شوق و چې دی دا سوال حل کي ځکه چې د له خدای پاک ډېر تیز دماغ ورکړي و او د په کړکۍ کې د بورډ طرف ته کتل او په دې سوال باندې سوچونه کول او د ده دماغ ډېر په تیزۍ باندې کار شروع کړی و. او بیا دې کباړي ماشوم ځان سره وویلې چې زه به په دې سوال ځان پیوم او خدای دې کې که هر څه وي زه به د دې سوال حل روباسم. کلاس کې ټول ماشومان غلې ناست وو ځکه چې په بورډ باندې کم سوال لیکلی شوی و دا د ماشومانو د سر د پاسه تېرېدلو او ماشومانو یو بل ته ویلې چې دا خو په بورډ باندې د پیریانو ژبه لیکلې ده. پرنسپل دغه سوال لیکلی و د کلاس په منځ کې ولاړو او بیا د پرنسپل وویلې چې ما دا سوال د دې ښاریې غټو غټو پروفیسرانو ته ورلیږلی دی خو اوسه پورې په دې ټول ښار کې یو پروفیسر هم داسې نشته چې هغه د دې سوال حل راویستی وي او که په دې کلاس کې دا سوال چا حل کو نو زه به هغه له پوره 50 لکه روپۍ انعام ورکوم. ماشومانو چې د انعام واورېدل یو بل سره په غوږونو کې خبرې وکړلې او ډېر داسې ماشومانو چې هغې لالچ کې رالل او ځان سره سوال نوټ کو او څه ماشومان ویرېدل چې په دغه ټیم کې مشره میډم د خپلې کرسۍ نه پاڅېدله چې دا میډم هم په غوسه باندې په ټول سکول کې مشهوره وه. دا میډم مسکۍ شوله او ویې ویلې
او بیا پرنسپل ته وویلې چې ګوره سر دا سوال خو د ساینسدانانو سوال دی او زموږ ماشومان خو ډېر واړه دي. دا کباړي ماشوم دې کړکۍ کې ولاړ و دې طرف ته یې کتل چې په دې کې د دې ټولو خلکو نظر په دې کباړي ماشوم باندې ورپرېوته. د کلاس ټولو سټوډنټانو عمر پسې ډېر زیات وخندل او خلکو ویلې کباړي ته وګوره دومره مشکل سوال په بورډ باندې لیکلی دی او دې کله نه ولاړ دی بورډ طرف ته ګوري. عمر چې کله واورېدل چې د عمر ماشومان دته کباړي وایي نو د ده زړه ډېر زیات خفه شولو خو ده له غوسه ورنه راله او د ده زړه ډېر زیات مطمئنه و او د ځان سره دا سوچ کو چې زه دا سوال حل کولی شم. او بیا لږ وخت پس ټلۍ ووالې شوله کلاس ختم شو او ماشومان بهر طرف ته ووتل. څه ماشومان بورډ طرف ته رالل د سوال نه تصویر واغشتلو او څه ماشومانو دې سوال نه ویډیو وکړله او ماشومانو یو بل ته ویلي 50 لک روپۍ انعام خو دی خو دا خو د پیریانو ژبه ده په دې خو موږ نه پیو. عمر د دې سکول شاته حصې طرف ته رالو ده ته پته وه که په مخامخ لاره باندې ورځمه نو اوس به مې ګاډ رونیسي او عمر ته د دې سکول د شاته ګیټ پته وه کله کله به دې په پټه راتله او دې سکول نه به یې کباړ راغونډولو. په دغه ورځ د زر زر د کباړ کار ختم کړلو او بیا چې کله کور ته را روانو نو د ده په ذهن کې دغه سوال تاویدلو او بیا چې کله دې کور ته راورسېدلو نو د کباړ بورۍ یو طرف ته لړه کړله د ده مور ډېره زیاته ټوخېدله پلار یې لا کور ته نو راغلی او بیا عمر سکاره راواغشتل او په دیوال باندې د هغه سوال حل کولو کوشش شروع کو کم چې نن په سکول کې په بورډ باندې لیکلی شوی و او بیا د چاک راواغشتلو او ځان ته به هغه سوال را یادولو او په دیوال باندې به لیکلو او چې کله به دنه لږ شانیر شو نو سترګې به پټې کړلې او په خیال کې به ځان ته هغه بورډ را یاد کړلو او بیا ځان سره لګیا و او د دې سوال حل کولو کوشش یې کو. بیا ورو ورو شپه کېدو واله وه بیا نیمه شپه شوله ټول خلک وده پراته وو خو په دې نیمه شپه کې یو کباړي ماشوم په ځان له کمره کې ولاړو او سوچونه یې کول او د ځان سره دا سوچ کولو چې یو طرف ته خو د 50 لکو روپو خبره ده خو ما پورې دغه ماشومانو خاندلي دي او ما ته یې کباړي ویلي دي زما دپاره اوس دا د عزت خبره ده. بیا د شپې تقریبا 12 بجې شوې وې بهر په کوڅو کې خاموشي وه بس صرف د سپو د غوپاري اوازونه راتلل. عمر له خوب نه ورتللو په دیوال باندې د ځان ته سوال لیکلی و او د ډېر زیات کوشش کولو خو ده نه په منځ کې لږ شان سوال هیر شوی و او بیا ده ته رایاد شول چې په کلاس کې دغه بورډ سره خوا کې یو بل بورډ هم و چې په هغې باندې د سوال نیمه حصه لیکلی شوې وه او ده ځان سره سوچ کولو چې همدغه د دې سوال ضروري حصه ده او د دغې نه به جواب راوځي او ده بیا ځان سره سوچونه کول او دغه حصې ځان ته په ذهن کې رایادوله او بیا ده ته رو رو ولګېدله چې دا سوال حل کول اسان دي او جواب راوتو والا دی خو ده نه هغه نیم سوال ایر شوی و او ده ځان سره سوچ کولو چې په څه طریقه باندې به دغه بورډ کتل غواړي. بیا ده د مور طرف ته وکتل د ده مور وده وه او پلار یې اوسه پورې لا کور ته نو راغلی. بیا عمر بهر را منډه کړلې او سکول طرف ته یې منډې وهلې. بیا چې کله سکول ته راورسېدو دا د غټو خلکو سکولو چې د شپې نور هم ډېر زیات خشته لګېدلو چې د دې غټ غټ دیوالونه او خشته د سونې رنګ کې ګیټ او د دې ګیټ مخې ته ګاډ وده و. عمر زر زر د سکول د شاړخ ګیټ طرف ته رالو چې شاړخ ته د سکول کم د سیخ نه باړ جوړ شوی و هغه لږ شان شلېدلی و او دی په دغه ځای سکول ته وردننه شو او دی سلو سلو پټ پټ را روانو او بیا چې کله دې کلاس ته راورسېدو نو د دې کلاس کړکۍ نیمه کولو وه او بیا چې کله د دننه طرف ته وکتل نو دننه یو څو بلپونه لګېدلي وو او ده چې وکتل په بورډ باندې اوس هم دغه سوال لیکلی شوی و. د شکر وویستو او د کلاس ته دننه راوختو. په کلاس کې دننه په کمره کې د لرګي کرسۍ وې او د دې کرسو منځ کې لاره وه. دی په دغه لار باندې مخکې رالو مخامخ تور غټ بورډ او بیا چې ورو ورو دی مخکې دغه میز طرف ته ورلو نو په دغه میز باندې چاک پروت و. ده دغه چاک راواغشتلو او ده په خپله زندګۍ کې په ډومبي ځل په داسې بورډ باندې لیکل وکړل. د ده لاسونو باندې ډچ لګېدلی و او ځان سره ویلې که چېرته زه ګیر شوم نو بیا خو بیا ده ته خپله بېعزتي رایاده شوله چې ماشومانو ده ته کباړي ویلې او بیا د چاک راواغشتلو او په دې بورډ کې چې کم خالي ځای و په هغه ځای باندې لیکل شروع کړل او بیا د دې سوال لومړنی سټپ حل کړ دویم دریم. د ده په جسم باندې خو ډچ لګېدلی و خو دماغ ډېر زیات تیز و او بیا رو رو چې کله دې مخکې لاړو نو سوال باندې رو رو دې پیښ شو او سوال رو رو د حل کېدو طرف ته لاړلو او بیا دې لګیا و زر زر لیکل کول. په ټوله کمره کې صرف د چاک د ټک ټک اوازونه راتلل او بیا په دې کې 2 غنټې تېرې شولې او 2 غنټې پس ټول بورډ ډک شلو او په دغې کې د جواب ولیکلو چې د دې جواب او 0. سوال داسې چې د غر په شان غټو خو ده ته دا اوس ډېر زیات اسان په نظر باندې راتلو. عمر ډېر زیات خوشحاله شولو او د خوشحالۍ نه د ده په سترګو کې یو چمک پیدا شولو او د چاک واپس کېښولو او د کړکۍ نه بهر راټوپ کړلې او د کور طرف ته وتښتېدلو. خو ده ته دا پته نه وه چې سبا له به څه کېږي خو د ده په زړه کې صرف دا اطمینان و چې ما خپله وکړله
بیا سبا له سهار پوره 8 بجې پرنسپل خالد کمال کلاس ته رادننه شولو او بیا د ده شاته میډم هم کلاس ته رادننه شوله او نن د دې سوال فیصله کولو والا او بیا په تیز اواز باندې ویلې چې بچو چا سوال حل کړی دی او چا 50 لک روپۍ وګټلې څوک داسې شته چې په کور کې دا سوال حل کړي وي او وروړي وي کلاس کې ټول ماشومان خاموشه ناستو چې په دې کې د دې کلاس چې کوم ټاپر هغه ودرېدلو او ویلې چې سر موږ خپل ډېر زیات کوشش وکړو خو دا سوال زموږ د وس نه بهر دی دې میډم سر وړقولو ځکه چې دې ته پته وه چې دا سوال د دې د ماشومانو د وس کار نه دی او بیا چې کله پرنسپل د بورډ طرف ته راتو شو وی کتل نو ډېر زیات حیرانه شو پوره بورډ د لیکلو نه ډک و چې د دې سوال جواب لیکلی شوی و او دا جواب ډېر خشته طریقې باندې سټپ بای سټپ لیکلی شوی و کلاس کې ټول ماشومان ډېر زیات حیرانه شول ماشومان یو بل ته ویلي چې دا سوال چا حل کړی دی او دا خو د شپې لکه چې چا حل کړی دی بیا پرنسپل د بورډ طرف ته مخکې راللو او خپل عینکې ورته واچولې او بیا یو سټپ ولوستلو او د ده د مخ رنګ زیړ شولو او ډېر زیات حیرانه و او بیا دا میډم هم د ده طرف ته راله او بیا چې کله دې میډم هم دا ټول جواب ولوستلو نو ډېره زیاته حیرانه شوله او بیا پرنسپل ته ویلې چې سر دا سبق خو موږ له ماشومانو ته ښولیم نه دی خو پرنسپل ورته وویلې چې دا جواب غلط نه دی او په آخره کې چې بیا کله دغه باکس طرف ته وکتل نو په دغه کې 0 لیکلی شوی و ډېر وخت دپاره په ټول کلاس کې خاموشي وه بیا د پرنسپل وویلې دا جواب صحیح دی کلاس کې ماشومانو شور شروع کړلو خو پرنسپل ټول غلی کړلو بیا ترې تپوس وکړو دا جواب چا ریستی دی او بیا پرنسپل غوسه شولو ویلې چې ریشه ووایې زه مذاق نه کومه دا سوال چا حل کړی دی ټولو ماشومانو یو بل ته وکتل خو یو ماشوم هم مخې ته رانلو بیا د دې کلاس ټاپر پاسېدلو او ویلې چې سر موږ چې پرون د دې کلاس نه وتلو نو د ټولو نه اخره زه د کلاس نه وتلی وم خو په دې بورډ باندې خو دا لیکل نه و بیا دا میډم د پرنسپل طرف ته راله او ورته ویلې چې دا سوال باری چا حل کړی دی دا لیکل زموږ د ماشومانو نه دي او نه زموږ ماشومان په دې سوال باندې پیږي او بیا ویلې که چېرته د شپې زموږ سکول ته څوک راوښتي وي نو دا خو د خطرې خبره ده پرنسپل غوسه شو ویلې چې کیمرې شا به ټولې چیک کې او بیا دې کیمرو طرف ته رالو او بیا دې د شپې ټول ریکارډ راوایستلو بیا دې په سکرین باندې وکتل چې د شپې 2 بجې یو رکوټې شان ماشوم د دیوال د پاسه سکول ته راوړېږي چې د شلیدلې کپړې اچولې وي او نرۍ شان جسم یې دی بیا دې مس زر وویلې چې دا خو ماغه کباړي ماشوم دی که نه چې دی روزانه د سکول ته راځي او ګیټ سره ولاړ وي بیا پرنسپل په غور سره سکرین طرف ته وکتل او بیا چې مخکې ریکارډ وکتلو نو په دغه کلاس کې دا ماشوم د بورډ مخې ته ولاړ وي او لیکل کوي او دا سوال حل کوي لګیا وي بیا په دې کمره کې ډېره زیاته خاموشي شوله بیا دې میډم وویلې چې پرنسپل صاحب دا څنګه کیدی شي دومره رکوټې او دومره غریب کباړي ماشوم دې څنګه دا سوال حل کولی شي او ده به ضرور چېرته نه نقل کړی وي پرنسپل اډر ورکو چې دغه ماشوم را پیدا کې چې بیا خلک رالل عمر یې د لاس نه کلک ونیولو او بیا نیمه ګنټه پس 2 ګارډ عمر د لاسه نیولی و او سکول ته را روان کړی و عمر ډېر زیات یېرېدلی و او د ده په لاس کې د کباړ بورۍ وه او بیا چې کله پرنسپل صاحب مخې ته رالو نو عمر په ژړا شو ورته ویلې چې پرنسپل صاحب ما غلا نه ده کړې او ده بار دا ویلې چې پرنسپل صاحب ما ګورې غلا نه ده کړې پرنسپل مخامخ په کرسۍ باندې ناست و میډم هم په کرسۍ باندې ناسته وه پرنسپل ته تپوس وکړو ستا نوم څه دی دې ماشوم ورته وویلې زما نوم عمر دی پرنسپل ته تپوس وکړو سکول ته ولې روغتې وې عمر چپ ولاړو بیا د مس غوسه شوله ورته وویلې وایه که نه خبرې کوه که نه او ته دلته غلا له راغلی وې عمر په ژړا شولو او بیا ویلې چې میډم زه دلته غلا دپاره نوم راغلی تاسو چې پرون کوم سوال په بورډ باندې لیکلی و هغه زما ذهن کې بار بار تاوېدلو او د هغې په وجه باندې ما له بېګاله خوب نه راتلو او ما نه د دې سوال نیمه حصه یې رشوې وه د دې کتو دپاره زه سکول ته راوښتی وم خو چې کله ما په بورډ باندې دا سوال وکتلو مخامخ چاک پروت و زما دا چاک او دا بورډ ډېر زیات خوښ وي په دې وجه ما لیکل شروع کړل بیا د ایم ایس پرنسپل ته وویلې چې دا ماشوم هسې د دروغو کهانیانې جوړوي د ده د سر ته وګوره او دومره مشکل سوال حل کولو ته وګوره بیا د پرنسپل د ماشوم ته وویلې که تا دا سوال بېګا حل کړي وي نو ته به اوس دا ټول ماشومان په دې سوال باندې پیې عمر یېرېدلی و بیا ورته وویلې چې صحیح ده بس ماله موقع راکړه بیا یې عمر کلاس ته دننه راوستلو ټول ماشومان ناست او ډېر زیات حیرانه و او څه ماشومانو یو بل ته غوږ کې خبرې کولې او ویلې چې دا هماغه ماشوم دی بیا عمر مخې ته رالو پرنسپل ورته وویلې مخې ته راشه بیا عمر د بورډ مخې ته ودرېدلو او ده چې بېګا کم جواب لیکلی و هغه اوس هم په بورډ باندې لیکلی شوی و بیا پرنسپل چاک راواغشتلو او دلې لاس کې ورکړلو او بیا ورته وویلې چې د 4 سټپ نه شروع واچوه او همدغه ځای کې دا سوال مشکله کیږي او د دې میډم په زړه کې دې ماشوم سره بغض او بیا لاسونه ترخونو کې ورکړل او ځان سره ویلې چې اوس به پته لګي
عمر یو غټه ساه واغشتله او چاکي راواغشتلو او د توتی په شان لګیا شو او بیا په دې سوال باندې ټول ماشومان پیول او ورسره حل کو. ماشومان ډیر زیات حیران وو. د ټول کلاس ټول ماشومان غلې ناستو اورېدلې او بیا دې لګیا یو سټپ حل کو او دا ماشومان به پیول او بیا ورو د دنه یاره ختم شوله او بیا سوال د نیمه نه واړولو. پرنسپل حق حیران شولو. د دې میډم رنگ زیړ شولو او بیا چې کله عمر د دې سوال اخیری لین ته ورسېدو نو وی ویلې چې دومره ډیر زیات سټپونه نه پس اخیره کې د دې جواب روزي 0. اوس په کلاس کې ټول ماشومان غلې ناستو. اوس د چام دا همت نه کېده چې دې کباړي ماشوم پورې وخاندي او بیا د لاسه چاکو غورځېدو او د دې چاک د غورځېدو आवाज په ټوله کمره کې راتاو شولو. دومره ډیره خاموشي وه. بیا عمر سر ښکته کړلو ځکه چې د ځان سره ویلې چې اوس په څوک ماته ووایي چې دا جواب غلط دی خو چا سم ونه ویلې. بیا پرنسپل رو مخې ته رالو او یو ځل بیا ټول جواب ولوستلو او بیا عمر طرف ته وکتل او تپوس یې وکړو چې بچی تا دا طریقه چېرته زده کړې ده. عمر ورته جواب کې ویلې چې ما سره پوره کتابونه نه وو. ما چې په کباړ کې کم کتابونه راغونډ کړي وو څه به مې د یو ځای نه کتل څه به مې د بل ځای نه کتل او څه به مې د خپل ذهن نه جوړو او سلک ډېر مې د اخبارونو نه هم کتلی دی. دا میډم بالکل چپ ولاړه وه. بیا دا میډم مخې ته راله او ورته ویلې که زه دا سوال بدل کما او دلته د 0 په ځای A ولیکم نو بیا حل کولی شي. او بیا میډم ویلې چې دا سوال د ټول کلاس لپاره او ستا لپاره دی. کلاس کې ټول ماشومان غلې شول ځکه چې دا سوال هم ډېر مشکل و. خو بیا عمر ډایرک ویلې چې او دې سره به داسې طریقه کې او په داسې طریقه به حل کې او ټوله طریقې ورته زبانی وویله. دې مس چې کله دا واورېدل نو د مخ رنګ یې زیړ شو. ډېره زیاته حیرانه شوله. کلاس کې ناست ماشومانو یو بل ته کتل او حیران وو. پرنسپل یو غټه ساه واغشتله او بیا عمر ته وویلې چې تا ته پته ده چې ما څه ویلي وو چې څوک دا سوال حل کی نو هغه له 50 لکه روپۍ انعام ورکوم. کلاس کې ماشومان نور هم ډېر زیات حیران وو. په دې کې دا میډم مخې ته راله او پرنسپل صاحب ته وویلې چې پرنسپل صاحب یو منټ دا ماشوم خو زموږ د سکول سټوډنټ نه دی. تا چې کومه خبره کړې وه هغه خو د زموږ د سکول د سټوډنټانو لپاره کړې وه. پرنسپل صاحب ویلې نه که دې زموږ د سکول ماشوم نه دی نو بیا هم دا یو ډېره غټه کارنامه ده. او بیا پرنسپل د ټولو په مخ کې وویلې چې نن نه بعد به دا ماشوم په دې سکول کې او په دې کلاس کې سبق وایي او دی به مکمل فری سبق وایي او نن نه پس دی د دې کلاس منیټر شو او کم حده پورې چې د انعام خبره ده. بیا پرنسپل صاحب لږ وخت لپاره غلی شو او بیا ویلې چې زه به خپله واده پوره کوم. د عمر یقین نه راتللو او بیا ویلې سر زما پیسې نه دي پکار بس ما له تعلیم دپاره موقع راکړه. پرنسپل صاحب ورته وویلې چې ته به دلته فری سبق هم وایې او تاله به زه ستا د کور دپاره خرچه هم در کوم او تاله به انعام هم در کوم. کلاس کې چې کوم ناست ماشومان وو هغې ډېر زیات حیرانه وو او څه ماشومان داسې وو چې خپېمانه وو. بیا دا میډم د ماشوم طرف ته راله او ورته ویلې چې زما تا باندې غلط شک پیدا شوی و بس زما نه خفه نه شي. عمر ورته ویلې خیر دی هېڅ خبره نه ده. بیا عمر مخامخ ولاړو. ساده شان کپړې اچولې وې او ډېر زیات خوشحاله و ځکه چې په دغه ټیم کې د دې علاقې د ټولو نه غټ ګران سکول کې د ټولو نه ښه کلاس کې د ټولو نه غریب ماشوم ته داخله ملو شوله. او بیا په بله ورځ باندې د سکول د ټولو نه غټ حال کې یو غټ پروګرام جوړ شولو او د ټول سکول ماشومانو په مخ کې نن عمر ته انعام ملاوېدو والا و. د ټول سکول خلک حیرانه وو. ماشومانو به یو بل ته ویلې چې واقعي یو کباړي ماشوم ته به نن ایوارډ ملاویږي او یو کباړي ماشوم به په دومره ګران سکول کې فری سبق وایي. خلکو به ویلې چې دا څنګه چللی دا څنګه کیدی شي. بیا پرنسپل خالد کمال سټیج لرالو. شاته میډم هم ولاړه وه. بیا پرنسپل لو سپیکر کې ویلې چې د ماشوم قابلیت د مالدارۍ محتاج نه وي او په دې دنیا ډېر داسې ماشومان شته چې هغه غریبانان دي او هغوی د سبق ویلو وس نشته خو د هغوی سبق سره ډېر زیات شوق دی او هغوی له الله تعالی ډېر زیات تیز ذهن ورکړی دی او زموږ دا ذمهواري جوړیږي چې موږ داسې ماشومان سپورټ کو او دوی له د سبق موقع ورکو. بیا پرنسپل صاحب ویلې چې عمر د سټیج ته راشي. عمر په دغه ورځ باندې خشته صفا یونیفارم اچولی و. ویښتو کې خشته کټینګ کړی و. خشته صفا سوتره و او بیا چې کله سټیج ته رالو د ټول سکول ماشومانو د دپاره لاسونه وپړقول. بیا پرنسپل ویلې چې ما دا وعده کړې وه چې څوک دا سوال حل کی نو زه به هغه له 50 لک روپۍ انعام ورکوم او نن زه خپله واده پوره کوم او دا 50 لکه روپۍ د عمر پلار له ورکوم. ټول ماشومانو چغې شروع کړې او د عمر دپاره یې لاسونه وپړقول. بیا دا میډم مخکې راله د سپیکر ته ودرېدله او وی ویلې چې پرون ما دې کباړي ماشوم پورې خندا کړې وه خو زه په غلطه وم او دې ماشوم خو داسې سوال حل که چې د دې جواب خو ما له پخپله هم نه راتله او د دې ماشوم نه موږ ته دا سبق ملو شو چې موږ له دا نه دي پکار چې موږ د چا حالاتو پورې یا د چا کپړو پورې خندا وکړو
بیا عمر چې کله لوډ سپیکر ته رالو نو ورته ویلې چې په کومه ورځ کړکۍ کې ولاړم ما پټ پټ کتل خو په دغه ټیم کې زه تاسو کلاس ته دننه راوستی وم نو په دغه ټیم ما دا سوال حل کولی شو د دې جواب مې رښتې شو ټولو ماشومانو چغې ووهلې کلاسونه یې ولوپړغول خو بیا چې کله په سبا عمر سکول ته څنګه رادننه شولو نو ټول کلاس والا ماشومانو رامنډه کړلې ټولو ډېر زیات تعریف وکړو او دا هغه ماشومانو کومو چې هغه ورځ د پورې خاندلي و ده ته یې کباډي ویلې بیا د ټاپر مخې ته رالو عمر ته یې مینتونه وکړل او ورته یې ویلې چې تا کوم سوال حل کو په هغې باندې زه اوسه پورې نه پوهېږم مهرباني وکړه په دغه سوال باندې ما لږ پوه کړه عمر په خندا شو دغه ټولو ته یې وویلې چې راځئ چې په دې سوال هم پوه کړم بیا دا ټول ماشومان غلي کېناستل عمر مینځ کې ودرېدو او بیا عمر لګیا شو دا ټول ماشومان په دې سوال باندې پوهول او بیا چې کله ماښام دی کور طرف ته را روان شو نو د محلې ټول خلک ترې راتاو شول او ټول خلک حیران و تپوس یې ترې وکړو چې دا خبره رښتیا ده چې ته په دومره غټ سکول کې فری سبق وې بیا عمر د خپلې مور طرف ته رالو لاس یې ته کلک ونیولو او مور ته یې ویلې چې نن نه پس به زه کباړ نه راغونډوم او زه به سبق وایم او نن نه پس په تم په پردو کورونو کې کارونه نه کې زما د کور خرچه به پرنسپل رالیږي مونږ له او زه به سبق وایم او یو ډېر غټ انسان به جوړېږم او ستا هر قسم خواهشات به پوره کوم او بیا په دې کې یو څو میاشتې تېرې شولې هماغه د دې علاقې د ټولو نه ګران سکول هماغه کلاس خو اوس په دې کې عمر هم ناست و یو داسې ماشوم چې یو څو میاشتې مخکې به د بهر کباړ راغونډولو د دې کلاس د ټولو نه تکړه سټوډنټ جوړ شو چې دی اوس د دې کلاس منیټر و او دی د ټولو نه مخکې بینچ کې ناست و او په ړومبنو ورځو کې عمر دې ماحول سره عادت نه و د ته لږ شان مشکلات راتلل او دی به په انګلیش هم ډېر نه پوهېدلو او څه ماشومان به اوس هم دنه لرې کېناستل او د سره به یې بغض و خو چې کله به هم د الجبرې د ټولو نه مشکل سوال راغی نو د ټولو ماشومانو به صرف یو طرف ته کتل او عمر ته به ویلې چې عمر دا سوال مشکل دی موږ نشو حل کولی ته به حل کې او بیا به عمر پاسېدلو او دغه سوال به حل کړلو او بیا یو ورځ دغه میډم کلاس اخیستلو او ټولو ماشومانو ته ویلې چې نن به عمر تاسو په دې سوال باندې پوهیږئ او دا هماغه میډم وه چا چې عمر پورې خندا کړې وه عمر د بورډ مخې ته ودرېدلو او بیا دغه سوال حل کړلو او دا ټول ماشومان یې پې کړل او بیا ورته ویلې که تاسو د سوال نه یریږئ نو دا به تاسو ته نورم مشکل شي او که تاسو دا سوال په وړو وړو ټکړو کې تقسیم کې او یو یو ټکړه ته حل کې نو ډېر په اسانتیا باندې به حل کړی شي او بیا چې څه موده تېره شوله نو عمر ګولډ میډل وګټلو او په ټوله علاقه کې مشهور شولو او په اخبارونو کې رالل چې دغه د غریب خاندان ماشوم کم چې به کباړ راغونډولو نن ګولډ میډل وګټلو او په ټول بورډ کې د ټولو نه زیاتې نمبرې واغشتلې او بیا میډیا والا رالل عمر نه انټرویو واغشتله عمر نه خلکو تپوس کولو چې کله تا ته 50 لکه روپۍ میلو شوې نو تا څه محسوسول عمر ورته جواب کې ویلې چې د ټولو نه غټ دولت ما ته دا میلو شو چې ما ته د تعلیم حاصلولو موقع فری میلو شوله او بیا پرنسپل یو پراجیکټ شروع کړلو چې د دې علاقې څومره غریب ماشومانو هغې ته بغیر پیسو فری سبق شروع کړلو او دغه د غریب ټیلنټډ ماشومانو دپاره سکالرشپ راوویستلو او بیا ډېر وخت پس د عمر نه یو غټ ساینسدان جوړ شو او ډېره غټه سطح باندې دله الله تعالی کامیابي ورکړله